السلام علیکم، سلامونه، احترامات. ملګرو، نن ما تاسو ته 2 غزلې خوښې کړي دي د خپلې ډایرۍ نه. هغه څه د ښار په باره کې دي، څه د خپل دین او د مذهب باره کې دي. امید لرم چې ستاسو به خوښ شي. زما د غزل لومبی مطلع تاسو ته عرض ده. ښار کې اوس خوبونه بې باوره دي، ښار کې اوس خوبونه بې باوره دي، څنګه چې ستا لوظونه بې باوره دي. اوس خو په دې ارمان ژوند کومه، بلبله ستا د باغ ګلونه بې باوره دي. اوس خو په دې ارمان ژوند کومه، بلبله ستا د باغ ګلونه بې باوره دي. زه به ترېنه هر څه قربان کړم، اوس د وصال وختونه بې باوره دي. تهذیب، تمدن، کلی، ولس، دین او دنیا. تهذیب، تمدن، کلی، ولس، دین او دنیا. مهذبه دلته عملونه بې باوره دي. ته زرپرسته شتمنه یاران پاله، نن سبا ښکلي مخونه بې باوره دي. ډېره مننه. دې نه بعد بل غزل زه تاسو سره شریک کومه چې کوم د دین او د مذهب په باره کې دی. دین نه لرې د مذهب نه لرې ناست یم، ستا په دهلیز روز و شب نه لرې ناست یم. مطمئن نشم د یارانو دې ټولګي کې، پرسکونه یم چې طلب نه لرې ناست یم. بې دلیله بې وفا هیڅ جواب را سره نشته، بې دلیله بې وفا هیڅ جواب را سره نشته. ښه مطلبي یم د مطلب نه لرې ناست یم. دغه مسلک وي زما او دغه مقام دی زما، دغه مسلک وي زما او دغه مقام دی زما. تر اوسه دې منصب نه لرې ناست یم. حسن پرست یم، می پرست یم د لامکان، حسن پرست یم، می پرست یم د لامکان. دلته د ګناه او د ثواب نه لرې ناست یم. سره شراب، سره انګور او سور خمار، فضل کرم الهي د عذاب نه لرې ناست یم. زړګیه دام او جال مې هېڅ د هنر نه شو، زړګیه دام او جال مې هېڅ د هنر نه شو. شتمنه پر د سرحاب نه لرې ناست یم. ډېره مننه. الله په امان.